یو داسې عادت چې له ځواني مرګي موږ ژغوري. سلام، وخت مو بخیر. د پښتو پلس چینل ته ښه راغلاست. هیلهمند یم جوړ روغ او صحتمند اوسئ. دا ویډیو تر پایله وګورئ. په منځني عمر کې یو اسانه عادت خپلول مو د زړه روغتیا سالم وساتي او د زړه او فلج حملې په څېر کې مرګونې ناروغۍ څخه مو ژغوري. د استرالیا په سیدني پوهنتون کې د یوه څېړنې له مخې ویل شوي که چیرې په منځني عمر کې انسان په چټک ډول مزل عادت جوړ کړي، کولی شي د زړه ناروغیو 50% مخه ونیسي. له تیرو 15 کلونو راهیسې په دغه کیدونکې څېړنه کې ویل شوي چې له 10 کلونو څخه زیات عمر لرونکي کسان مزل که په یو ساعت کې شاوخوا 15 کیلومتره وي، نو یو شمېر ډول ناروغۍ 20% کمیږي. په ځانګړي ډول د فلج او زړه ناروغان چې د حملې ګواښ یې 50% ته راټیټېږي. څېړونکي موندلي چې په چټک ډول مزل کولو سره هر عمر لرونکي کسان د زړه روغتیا غوره کولی شي، خو د دې تر ټولو زیاته ګټه له 80 کلنې پورته کسانو ته کیږي. دوی زیاتوي چې په دې عمر کې که د انسان د مزل سرعت په یو ساعت کې له 5 څخه تر 6.5 کیلومتره پوره وي، په دوی کې د سوکت لونکو په پرتله د زړه حملې او فلج ګواښ 53% ټیټېږي. څېړونکو ویلي چې چټک مزل کول په عام ډول په یو ساعت کې د 7 کیلومتره فاصلې وهلو ته ویل کیږي، خو د انسان روغتیا ته په کتلو سره باید په خپله اندازه چټک مزل وکړل شي. همدا ډول دوی زیاتوي چې د چټک مزل کولو عادت خپلول د انسان دماغ پیاوړی کوي او د نورو هر ډول ناروغیو څخه چې مرګ وهونکي وي مخنیوی کولی شي. مننه کوم چې تر دې د موږ سره یو ځای واست. که غواړئ نورې ښې او معلوماتي ویډیوګانې زموږ له چینل څخه وګورئ، نو پښتو پلس چینل سبسکرایب او خپلو دوستانو سره هم شریک کړئ. مننه کوم، ښه وخت ولرئ.